د دوی ملي ورځ ده. دې ته باستیل ډے هم ویل کیږي یا نېشنل ډے هم ورته ویل کیږي په انګلیسي کې، او دا د دوی ملي ورځ ده. په دې ورځ باندې څه شوي وو، د دې تاریخي پس منظر چې دی ملګرو، بعضې ملګرو ته کېدای شي دا معلومات وي چې د فرانس انقلاب د دنیا یو ډېر ستر او ډېر یو لوی انقلاب تیر شوی دی، او بیا خاص کر په دغه انقلاب کې د فرانس په انقلاب کې د باستیل چې کومه دغه واقعه ده پیښه شوې ده په دغه 14 د جولای، دا ډېره یو مهم رول لري، ډېره غټه ده. نو دې دپاره دې ته باستیل ډے هم ویل کېږي. په دې ورځ باندې 14 د جولای 1991 په دې ورځ باندې چې کوم د باستیل په قلعه باندې خلک ورغلي وو او دوی په حمله کړې وه. د باستیل قلعه چې کوم دی دا یو د دې په اړه به زه لږ یو څو خبرې تاول وکړم. باستیل دا یو ډېره تاریخي قلعه ده. دا د فرانس په انقلاب کې د فرانس په تاریخ کې ډېر یو او په جنګونو کې یو مهم رول لري. فرانسه کې چې کوم داخلي کوم مشکلات کوم جنجالونه راغلي په دې کې یو مهم رول لري. د باستیل دا قلعه چې کوم ده دا یو جیل و په هغه وخت کې، یعنې مابس و. په دې کې به یې بندیان ساتل. هغه وخت چې کوم حاکمانو نو هغه به دې کې بندیان ساتل او دې نه یو جیل جوړ کړی و، یعنې مابس یې جوړ کړی و. په دغه وخت کې په 1991 کې چې کوم دی فرانسه د ډېر زیات اقتصادي بحرانونو ورسره نور داخلي مشکلاتو سره مخ وه. نو دې دپاره په دغه ورځ باندې په 14 د جولای چې کوم دی څه خلک د دوی د مظاهرې په شکل کې ورغلل او په دغه باستیل په قلعه باندې دوی حمله وکړه. نو هغې نه بعد چې کوم دی دغه ورځ چې کوم دی ته باستیل ډے هم ویل کېږي، او په دغه ورځ باندې دوی دغه وخت چې کوم حاکمانو د هغې خلاف دوی جګ شول، او دا هغه یو واقعه رامنځته شوه چې کوم دا د فرانس په انقلاب کې یو ډېره لویه واقعه وه. او د هغې نه بعد چې کوم د دې ورځې ته چې کوم دی د فرانس ملي ورځ نوم ورکړلی شو، فت ناسیونال دې ته نوم ورکړلی شو، او هغې راهیسې دا ورځ چې کوم دی دا نمانځلی کېږي، ځکه چې دا د یو ډېره ستره پیښه وه. په دغه پیښه کې د فرانس په تاریخ کې دا یو ستره یو ډېره لویه پیښه وه، او په دغه کې چې کوم دی خلک راجګ شو، دوی په د باستیل په قلعه چې کوم دوی حمله وکړله. هغه وخت چې کوم دا مابس و، دغه کې چې کوم زندانیان وو، نو دوی په حمله وکړه، هغه هم خلاص کړه. او د هغې نه بعد چې کوم دی بیا د ریاست چې کوم دلته و، هغه وخت کې چې کوم حاکمانو د هغې خلاف خلک راجګ شو. نو ځکه اوس دې ته د فرانس د ملي ورځ نوم ورکړلی شوی دی. هغې نه بعد دغه ورځ اوس نمانځلی کېږي. په دې نمانځلو کې د ټول نه غټ چې کوم پروګرام کېږي هغه د دوی پوځي پریډ دی، ملیټري پریډ چې کوم دی شانزلیزه کې کېږي. هغه هر کال هلته کېږي. د 1913 نه مخکې به دا په مختلفو نورو ځایونو کې کېدو دلته پاریس کې، خو د 1913 نه بعد چې کوم دی دا هر ځلې په شانزلیزه کې کېږي. دا په اروپا په سطح باندې دا ټول نه غټ د پوځي پریډ دی چې دا کېږي. او دې نه علاوه کانسرټونه کېږي دلته په ټوله فرانسه کې د خوشحالۍ نمانځلی کېږي، کانسرټونه کېږي، دغه ملي دغه پوځي پریډ کېږي، او دغه ورځ باندې مکمل په ټوله فرانسه کې عمومي رخصتي. د فرانس نه علاوه چې کوم دی دا ورځ په امریکا کې، په انګلستان کې، په هندوستان کې، په اروپایي ملکونو کې، په ډېر ملکونو کې، په کاناډا کې دغه ورځ نمانځلی کېږي د باستیل ډے په نوم باندې. نو دا ډېره یو ستره یو واقعه وه چې پیښه شوې وه د فرانس په تاریخ کې. او د دې نه بعد چې کوم دی ډېر یعنې نوي قانونونه جوړ شوي وو، قانون سازي شوې وه. دې نه بعد چې کوم دی دلته د خلکو دپاره چې کوم دی دوی ته نور حقونه ورکړلی شوي وو. او په دغه واقعې نه بعد چې کوم دی د ریاست چې کوم هغه واقعا د دې ځای چې کوم حاکمانو کوم ناانصافۍ کولې، کوم یا هغه یو ظلمونه کېدل په یو سطح باندې، نو هغه ودرول شو. او هغې نه بعد چې کوم د نوې قانون سازي وشوه د دغې واقعې نه بعد. نو ځکه دا د فرانس په تاریخ کې ډېره یو ستره یو غټه هغه واقعه ده چې د دې سره دې واقعې دلته تغییر راوستو، بدلون راوستو په دې ټولنه کې، په قانون سازۍ کې، په ټول په دې نظام کې، په دې سیستم کې. دې نه بعد چې کوم دی هغه تغییر راغی، بدلون راغی. نو ځکه دا یو ملي ورځ په ډول منځلی کېږي او یو عمومي رخصتي په دې ورځ باندې. او دې ته د دوی ملي ورځ نېشنل ډے یا باستیل ډے هم ویل کېږي په انګلیسي کې، یا فت ناسیونال ورته ویل کېږي په فرانسوي کې.
نو سبا چې کوم دی بل دین علاوه لکه مخکې چې ما ویل چې په دې ورځ باندې بدوی د پوزي پریډ کیږي د سره به کانسرټونه ته کیږي بل چې کوم دی آتشبازي کیږي خاص کر په ایفل ټاور کې چې تر څو دوی دا ورځ مانځي نو دا د دوی هغه مانځلو ډولونه دي په دې ورځ باندې نو سبا چې کوم د پوزي پریډ به کیږي د علاوه کانسرټونه کیږي او هغه ورسره آتشبازي هم کیږي فایرورکس ورته انګلیسي کې وایي آتشبازي نو هغه هم کیږي نو دغه لږ څه معلومات ما غوښتل چې تاسو سره شریک کم ډېر ډېر زیات نور معلومات هم دي خو دا ویډیو بیا ډېره غټیږي زه به انشاءالله وخت په وخت دغسې تاریخي معلومات تاسو درکوم چې کوم ډېر هغه اړین او ضروري معلومات دي تر څو دغه معلومات تاسو ولرئ دغه ستاسو په کار راتلی شي او باید چې موږ کله دلته ژوند کوو نو د دې ځای په تاریخ هم باید موږ تاسو څه مطالعه کوو څه د په اړه باندې موږ معلومات ولرو لکه څرنګه چې په د ویډیو په سر کې ما یادونه وکړله خاص کر کله چې تاسو نېشنل ډے لپاره اپلای کوئ نو په نېشنل ډے کې چې کوم د تاسو انټیګریشن چې کوم دی یعنې تاسو د ټولنې کې څومره مدغم شوي دغه تاسو کتلی کیږي او په مدغم کېدو کې چې کوم دی هغه باید تاسو د فرانس د تاریخ په اړه هم معلومات ولرئ د فرانس د کلتور په اړه هم معلومات ولرئ نو دغسې به زه انشاءالله د نه بعد کله ویډیوګانې د فرانس د تاریخ په اړه هم جوړوم څه معلومات به تاسو درکوم چې تر څو تاسو دغسې معلومات ولرئ خاص کر د نه بعد چې هر کله رخصتي راځي هغه عمومي رخصتیانې چې کوم دلته کېږي لمانځلې کېږي زه به هغې په اړه باندې تاسو ته ویډیوګانې جوړوم او د هغې تاریخي پس منظر په اړه به هم تاسو ته معلومات درکوم نو همدومره معلومات ملګرو تر بله ویډیو پورې په الله سپارم په مخه